د شکایاتو کمیسون لخوا هیوادوالو لپاره ډیر زبردست او ښه زیری. شکایاتو کمیسون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي پایلې به ژر اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په مرکزي دفتر کې د تفتیش ځانګړې پروسه پای ته رسیدلې ده او د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې به ډیر ژر اعلان شي. کمیسون نن دوشنبه سهار تاند ورځپاڼې ته پاستولي خبرپاڼه کې ویلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون په مرکزي دفتر کې د تفتیش ځانګړې پروسه د ټاکنیزو شکایتونو او د ټاکنیزو ټیکټونو د څارونکو د سترګو په وړاندې په بریالیتوب سره بشپړه شوه. خبرپاڼه کاږي د بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزني، ننګرهار، هلمند، کندهار او کابل ولایتونو د رایو بیا شمیرنه او په غزني او هلمند او سرپل ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د پریکړو د تطبیق پروسه په بریالیتوب سره بشپړ شوې ده. د ټاکنو کمیسون ټینګار کړی چې د انتخاباتي شکایاتونو د کمیسون د پریکړو د ځانګړي تفتیش او تطبیق پروسه د انتخاباتي کمیسونونو لخوا پیل شوې ده او د ولسمشرۍ د ټاکنو وروستۍ پایلې به د دې پروسې په پای کې اعلان شي. د ټاکنو کمیسون پرون اعلان وکړ چې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسون د پریکړې پر اساس د رایو د برخې بیا شمیرنې او بیا کتنې پیل کړي دي، مګر څو ساعته وروسته د عبدالله په مشرۍ ثبات او همپالنې ټیم دغه پروسه رد او غیر قانوني اعلان کړه. د ثبات او همپالنې ټیم لوړپوړي غړي فضل احمد معنوي په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د جنجالي رایه د ځانګړي پلټنې پروسه د قانون خلاف وه او پرته د ټاکنو د ټیم ناظرینو او شکایاتو کمیسون له حضوره مخ ته تللې ده. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوي نو درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.